زمون بنا زمون تن وطن افغان وطن د سرو گل گلشن وطن افغان وطن د سرو. مولوی عبدالرشید شاروال کابل شب گذشته کار تنویر و زیباسازی مسیر سرک سیلو در مربوطات نوایی سوم و پنجم را مثبت ارزیابی کرد. شاروال کابل زحمات شب و روزی مسئولان نواحی یادشده را در خصوص ایجاد زیبایی نصب چراغ‌های تنویر سرک و حفظ پاکی و صفایی قابل قدر دانست و از کارکنان ناحیه پنجم که زحمات زیاد را متقبل شده و مسئولیت‌های خود را به وجه احسن انجام داده بودند به نیکویی یادآور شد. شاروال کابل به مسئولان یک سلسله هدایات را سپرد که در پی آن نظم بهتر شهری و سهولت‌های بهتر به شهروندان ساحات فراهم خواهد شد. شاروال کابل گفت که اجراءات مسئولان در تحقق نظم پایدار شهری خصوصاً ایجاد سهولت عبور و مرور شهروندان، زیباسازی و استفاده بهتر از ساحات شهری، تأمین پاکی و صفایی محلات و جلوگیری از تخلفات شهری نظارت و ارزیابی می شود. لکل مر پوشنا اسمان داسې تل د ځلېدلې لکل مر پوشنا اسمان داسې تل د ځلېدلې د زمرو کور او مسکن وطن افغان وطن ستا ورغونې ته مو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې. د وزیر محمد اکبر خان څلورلارې د ښکلا چارو تر بشپړېدو وروسته د ریاست الوزرا د مرستیال ملا عبدالغني برادر له لوري په داسې حال کې چې د کابل والي شیخ محمد قاسم د کابل ښاروالۍ د ښاري خدمتونو او چاپیریال ساتنې مرستیال مولوي محمد خالد سجستاني او د کلتوري او ټولنیزو چارو مرستیال مولوي حبیب رحمان منصور یې ملتیا کوله د پټۍ په پرې کولو سره ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د ریاست الوزرا مرستیال د ښاري ښکلا پروګرامونه وستایله ویل چې ښاري ښکلا د ښاریانو په ژوند کې خورا ارزښت لري او خلک راتلونکي ته هیله کوي. نوموړي د کابل ښاروالۍ مسؤلانو ته لارښوونه وکړه چې د ملي سوداګرو په مرسته د ښار په ټولو برخو کې د ښاري ښکلا پروګرامونه پلي کړي. موږ په دې ډېر خوښ او خوشحاله یو چې نن کوم زه په دې پروګرام کې برخه اخلم او کوم چا چې په دغه افتتاحي غونډه کې او بیا خاص کار د دغه منار په جوړولو کې برخه اخیسته ده یو جهان مننه کوم ځکه دا یو ښکلا ده د افغانستان اول پسې بیا د کابل د ښار دپاره ښکلا ده. د کابل ښاروالۍ د ښاري خدمتونو او چاپیریال ساتنې مرستیال وویل چې په یاده څلورلارې کې د 11 متره په لوړوالي د ښاري ښکلا یو سمبول چې په سر کې د کورې په بڼه د 2 متره په پلنوالي څراغ ډیزاین شوی د افغان یونایټډ بانک په مالي ملاتړ په بنسټیزه توګه جوړ شوی دی او شاوخوا یې د اوبو فوارې، جدولونه او په زینتي تیږو فرش هم په نظر کې نیول شوی دی. یک نماد است که به ما میگوید که اگر تجار ملی دست در دست دولت امارت اسلامی بدهیم همانندی که این چوک تعمیر کردیم به فضل و قوت خداوند پاک جل جلاله کل افغانستان همینطور تعمیر کرده میتونیم، بازسازی کرده میتونیم، همینطور شایسته و زیبا کرده میتونیم. ورته مهال د کابل والی د کابل ښاروالۍ د مسؤلانو کړنې وستایلې ویل چې دوی به په هره برخه کې له کابل ښاروالۍ سره همکار واوسي. با مناسبت عید سعید قربان، شفیع الله احمدزی مسئول یکی از رسانه‌های اجتماعی به نام راه ابریشم با ساخت یک نماد زیبایی در چهارراهی پروانه دوم در برنامه زیباسازی شهری ریاست امور کلتوری شارولی کابل سهیم شده است. قاری علیگل جواد رئیس امور کلتوری شارولی کابل ضمن تشویق و قدردانی از احساس وطن دوستی موصوف گفت که هر شهروند اگر در زیبایی و آبادی شهر خود سهم فعال بگیرد به زودی شاهد تغییر مثبت در چهره و سیمای شهر خود خواهیم بود. شاروالی کابل خود را متحد و مصمم به زیبایی‌های شهر و مشارکت در خوشی‌های ایام عید سعید اضحی با مردم شهر کابل می‌داند. به می ملحوظ برنامه‌های ما آغاز شده انشالله تا فردا شب در نقاط مختلف شهر کابل به خاطر استقبال از عید برنامه‌های خوبی داریم. هموطنان ما که با ما در این مورد همکاری کرده، همشهری‌های عزیز کابل ما، از اونا قلباً تشکر
و امتنان میکنیم. نماد زیبایی در چهارراهی پروانه دوام از سوی رسانه راه ابریشم به شکل سه‌بعدی به مساحت 15 متر مربع طراحی و نصب شده که به زیبایی ساحه مذکور افزوده شده است. ستا ورغونی تمو کړی بیا قیام دی ستا وهري کار رنگامیزی و تنویر چهارراهی پشتونستان وات از سوی ریاست امور کلتوری شورولی کابل با همکاری شرکت تولیدی رنگ نیرو تکمیل و شب عید طی مراسم مورد بهره برداری قرار گرفت. قاری ولی گل جواد رئیس امور کلتوری شورولی کابل از احساس وطن دوستی و سهیم شدن شرکت نیرو در برنامه زیباسازی شهری قدردانی نموده گفت که با مشارکت سرمایه‌داران و تجار ملی شاهد ایجاد زیبایی های دلپسند در نقاط مختلف سطح شهر خواهیم بود. من د کابل ښار په مشهوره فواره کې او دلته الحمدلله چې موږ اوس کولی د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت کابل ښاریانو ته یوه ښه ښکلا ور وړاندې کړو او چې دوی په لیدلو سره احساس د خوشحالۍ وکړي. آقای جواد خاطرنشان ساخت که با رنگامیزی کیفیت بهتر و نصب چراغ‌های رنگه و معیاری به زیبایی این نقطه مرکزی شهر افزوده شده و در دید روانی شهروندان تغییر مثبت ایجاد شد که احساس خوشی و آرامش می‌دهد. همچنان احمد میلاد نیرو رئیس شرکت تولیدی رنگ نیرو گفت که در این کار با هزینه 370,000 افغانی سهم ملی خویش را ادا نموده و در آینده شورولی کابل را جهت آبادی و زیبایی‌های بیشتر همکاری دوامدار خواهد کرد. زمون وینا زمون تن وطن افغان وطن دی د سرو ګلو گلشن وطن افغان وطن دی د سرو. کار ترمیم و بهسازی برج تاریخی ساعت واقع پل محمود خان از سوی ریاست امور کلتوری شورولی کابل به همکاری شرکت رنگ افغان فیضی تکمیل و شب عید طی مراسم رونمایی شد. قاری ولی گل جواد رئیس امور کلتوری شورولی کابل در رابطه گفت این کار جهت حفظ ارزش‌های تاریخی و ایجاد زیبایی صورت گرفته است. خوشمنظرسازی در زیبایی شهر یکی از برنامه‌های با اهمیت است که در نقاط مختلف شهر اجرا خواهد شد. آقای جواد از شرکت تولیدی رنگ فیضی که با صداقت و حس وطن دوستی در برنامه زیباسازی شهری سهم گرفته است نیز قدردانی و تشکر نمود. دا ښکلا چې نن شپه تاسې وینئ دا د افغان فیضي ګروپ په مالي ملاتړ باندې ترسره شوې ده چې دغه څلې بیا رغونه رنګ او د ګلو ګلکاري د چمن د ښکلا او د لایټینګ سیستم کې موږ سره برخه اخیستې د دوی نه مننه کوو او په ټولو افغانانو غږ کوو چې خپلو داخلي تولیداتو ته رشد ورکوي د خپلو داخلي تولیداتو څخه استفاده وکړي تر څو په راتلونکي کې په پښو ولاړ هیواد ولرو. در این کار رنگامیزی اساسی داخل و بیرون برج، نصب چراغ‌های تنویر و رنگه، ترمیم کتاره‌ها و دیگر اجزای این برج شامل بوده که 400,000 افغانی هزینه برداشته است. جمشید فیضی رئیس شرکت رنگ افغان فیضی گفت که افتخار دارد در این کار سهم خود را ادا نموده و در آینده با شورولی کابل همکاری بیشتر خواهند کرد. برج ساعت پل محمود خان 21 متر ارتفاع، 5 متر قطر در 3 طبقه به شکل 6 ضلعی بوده که یکی از برج‌های تاریخی شهر کابل به شمار می رود. زمون وینا زمون تن وطن افغان وطن.